بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخښونکي څښتن طلب نامه. دوستانو راځو د سټرس د برخې د فنډامنټل د مثالونو حل ته. البته په تېر درس کې مو اف یو نه تر اف یو نهه پورې مثالونه حل کړه. نن ورځ به راځو د اف یو لس نه تر اف یو دولسو پورې به دا مثالونه حل کوو. لومړی راځو اف یو لس ته. په دې مثال کې وایي که چیرې 600 کیلو نیوټن قوه د دې زونزنقې په ثقل مرکز باندې عمل وکوي. تاسو وایي د دې ثقل مرکز دا موقعیت یې لاسته راوړئ او ترڅنګ یې اوریج نارمل سټرس په لاس باندې راوړئ، البته د دې کراس سیکشن یې. نو را به شو لومړی موږ او تاسو به دغه مثال ته د دې د حل لپاره موږ او تاسو باید دا زونزنقه په مثلث او مستطیل باندې وویشو. که چیرې دې ته موږ او تاسو دوران ورکړو په دې ډول سره، فرض مثال زه غواړم چې دې ته په دې ډول سره دوران ورکړم، نو دا به خپل شکل په دې ډول سره غوره کړي. لکه موږ دلته دوران ورته ورکړ، په دې ډول سره دوران ورته ورکړ، نو دې خپل شکل په دې ډول سره غوره کړ. دا د ایکس محور به راشي د خواته او د وای محور چې دلته دی دغه ځای کې چې موجود دی، دلته د وای محور دی، دا به بره راشي دوران ورته ورکړو. دلته چون د یو زونزنقه دی دا موږ په دې ډول سره تقسیمو، دلته هم دا تقسیمو. یو مثلث دلته لاسته راځي، یو مثلث دلته موږ او تاسو سره مستطیل لاسته راشي. نو دا چون ټول همغه مستطیل دی او دا یو مثلث دی او دا هم بل مثلث دی. اندازې خپلې اندازې مو ورته لیکلي دي. چون دلته له موږ سره دا موږ سره اتیا دی، اتیا موږ دلته هم راوستی، دلته هم له موږ سره اتیا دی، اتیا هم راوستی، شپېته دلته دی، شپېته دلته دی، نو ټول 1/شل کېږي. د کار د اسانۍ په خاطر باندې زه دا راځم دا ټول یو مستطیل حسابوم چې موږ سره کار اسانه شي که نه. او مثلثونه هم کولی شو چې دواړه چون یو اندازه کې دي د دواړو دپاره یو اندازه هم نیولی شو. نو راځو لومړی د دې مثال د حل کولو لپاره باید موږ د دې وای بار لاسته راوړو. چون اوله برخه کې موږ نه وای بار غوښته دی، نو د وای بار د لاسته راوړلو په خاطر باندې موږ او تاسو کوو د ثقل مرکز چې لاسته راوړو، نو د دې وای بار دپاره وای بار به مساوي شي له وای بار مساوي کېږي له په دې ډول سره ای یو ضربې وای بار یو جمع ای دوه ضربې وای بار دوه جمع ان تر وای ان ای ان، البته وای بار یې دلته دی، تقسیم پر سمیشن ده ای وان دی، یعنې د ټولو مساحت چې لاسته بیا راوړو. زه به اوس راشم وای بار به هم لاسته راوړم په دې ډول سره وای بار. ښه لومړی موږ او تاسو یو مثلث لرو دلته. د مثلث ثقل مرکز چې لاسته راوړو نو څونه به لاسته راشي که چېرې دا مو سره ثقل مرکز چې دی نو وای بار چې دلته لاسته راوړئ په دې ډول سره به لاسته راوړئ. د دې ثقل مرکز البته وای بار به مساوي شي له دا د اچ پر 3 باندې، او د مستطیل لپاره وای بار بیا مساوي کېږي اچ پر 2 باندې، مستطیل لپاره البته. نو لومړی به لاړ شو د مستطیل وای بار به لاسته راوړو چې څونه کېږي اچ څومره دی، اچ 300 دی که نه، 300 تقسیم پر څو باندې پر 3 باندې، دا مساوي شي له څو سره 100 سره. او د
البته د مثلث دپاره د مستطیل دپاره h پر 2 h څومره دی ټول ارتفاع 300 دی که نه نو 300 تقسیم پر 2 باندې دا به لاسته راشي 150. ښه اوس راځو د مجموعي وای بار دپاره چې وای بار مساوي کېږي له په دې ډول سره. ښه لومړی به لاړ شو د دې دپاره به وای بار لاسته راوړو د دې لومړی مثلث دپاره. نو A مساحت باید څنګه لاسته راوړو 1/2 h ضربې b یعنې h ضربې b 1/2 h څومره دی 300 ضربې 80 دی د لومړی جمع د مستطیل دپاره. ښه طول ضربې عرض د دې مساحت کېږي نو طول څومره دی ټول د دې اوږدوالی یعنې یو موږ تاسو سره دا شو یا قاعده ضرب ارتفاع چې قاعده یې څونه دی 160 ټول مکمل ضرب 300 160 ضرب 300 ضرب د دې څه شی شلو دا خو موږ سره مساحت شو که نه ضرب وای بار یې څونه شلو ضرب 150 جمع د دې دوهم دپاره. که چېرې دا دوهم داسې وکړو چون دا مثلث او دا مثلث بیا سره مشابه دي جمع کېږي سره نو زه به لاړ شم د اولني مثلث فقط دوه پکې دلته ضرب کړم چون دوه مثلثه دي که نه په دې ډول سره او په تقسیم پر څه باندې کوو د دې په مجموعي مساحت باندې چون زوزنقه د زوزنقې دپاره یو فرمول هم وجود لري 1/2 د دې مساحت چې لاسته راوړو که نه 1/2 a جمع b ضرب h د دې نیم لاسته راوړلی شي. اوس موږ سره a څونه دی 1/2 به مکمل شي a فرض مثال دلته موږ دې ځای نه شروع تر دې ځای پورې دا به له موږ سره a شي چې تقریبا 80 160 جمع 160 تقریبا څونه لاسته راځي 280 لاسته راځي او دلته څونه دی b څونه شو 160 ضرب h د دې نه هم لاسته راوړلی شي. کولی شي چې دلته مجموعي د دې نه هم لاسته راوړي خو چون کې دلته که چېرې زوزنقې نه لاسته راوړو ډېر په اسانۍ سره ځکه دلته که چېرې موږ تاسو وګورو 1/2 ضرب a ضرب b h ضرب b دا یو شو 1/2 h ضرب b دا بل شو 160 ضرب دا بل شو چون د دې مساحت که چېرې د زوزنقې د دغې نه لاړ شو ډېر په اسانۍ سره کولی شو نو 1/2 ضرب a څونه و 280 جمع 160 مستطیل دی که نه ضرب h څونه دی 300 په دې ډول سره وګورئ 280 د دې ځای نه شولو دا مکمل تر دې ځای پورې او چون دلته 160 دی دلته 80 او h څونه دی 300 شولو نو کولی شو بلې طریقې نه هم لاړ شي. ښه د دې مثلث مساحت څونه کېږي 1/2 h ضرب b د دې 1/2 h ضرب b او د دې مستطیل a ضرب b دا ټول سره جمع کړئ هلته لاندې تقسیم کړئ خو چون د دې طریقې نه لاړ شو ډېر په اسانۍ سره کولی شو نو وای بار به تقریبا لاسته راشي دا چې موږ محاسبه کړو په مکمل ډول سره چون ټول موږ په میلیمتر باندې اخیستی دی نو په میلیمتر باندې چې دا لاسته راوړو نو 130 ملي متر به شي په دې ډول سره. ښه دا د لومړۍ برخې و. اوس راځو دوهمې برخې دپاره. دوهمې برخې دپاره موږ ته ویلي چې د دې اوریج نارمل سټریس لاسته راوړئ نو د اوریج نارمل سټریس د لاسته راوړلو په خاطر باندې به موږ دا 600 راغلو تقسیم د دې پر زوزنقې په مساحت باندې به یې کوو نو لاړ به شو سیګما avg دا به مساوي شي f تقسیم پر a باندې دا به مساوي شي f څومره دی f 600 کیلو نیوټن دی نو 600 لاندې به ولیکو چې صحیح برابر راشي دلته سیګما
AVG دا به مساوي شي 600 کیلو نیوټن 600 ضرب 10 په توان د ضرب 10 په توان د 10 په توان د 3 د هغې په مساحت باندې مساحت د زوزنقې څونه 1/2 ضرب مخکې مو چې لاس راوړی یو 280 جمع 160 ضرب 300 سیګما AVG دا چې په مکمل ډول سره محاسبه کړو نو تقریبا دا به لاسته راشي دلته 40 نیوټن دی او دلته به لاسته راشي څه شی ملي میټر مربع نو دا به لاسته راشي تقریبا 10 میگا پاسکال سره دا شولو د دې اوریج نارمل سټریس او ترڅنګ یې د شولو له موږ سره د دې د وای بار قیمت راځو دوهم مثال ته راځو F11 مثال ته په دې مثال کې ویلي دی باید تاسو اوریج نارمل سټریس د A B او د C په نقطو کې لاسته راوړئ څنګه چې د دې هر یو قطر وای په شکل کې ورکړل شوی دی ډېر اسانه سوال دی راځو لومړی موږ تاسو په کومه نقطه کې قطع اخلو د A په نقطه کې دلته به قطع واخلو په دې ډول سره دلته چې قطع واخلو نو دا موږ سره په دې ډول سره یو شکل ځان ته غوره کړي دلته به دا 3 کیف شي په دې ډول سره دلته به نارمل فورس لاسته راشي NA نو راځو سمیشن د FX لاسته راوړو لومړی سمیشن د FX دا مساوي له 0 سره نو اخواته موږ مثبت ونیسو نو NA منفي 3 کیپ دا مساوي شي له 0 سره NA به مساوي شي له 3 سره 3 کیپ سره اوس راځو د B په نقطه کې دلته قطع اخلو دلته چې قطع واخلو تقریبا په دې ډول سره یو شکل به ځان ته غوره کړي که چیرې دا موږ دلته راشو په ډېر فرض مثال زه د B په نقطه کې دلته قطع اخلم په دې ډول سره یو شکل به ځان ته غوره کړي اوس راځم چې دې ته تیار دغه ورکړم ورته NB به دلته ورکړم NB به لاسته راشي که نه نو سمیشن د FAX دا مساوي له 0 سره ښه اخواته چون موږ مثبت نیسو نو NB مثبت 9 هم دلته موجود دی په دې ځای کې مثبت 9 منفي 3 مساوي به شي له 0 سره نو NB به مساوي شي له 3 سره منفي 6 F سره په دې ډول سره ښه دا هم لاسته راوړو اوس راځو NB ته NC ته البته زه به راشم دا د NC په نقطه کې به هم قطع واخلم ښه NC که چیرې واخلو NC په ډېره اسانۍ سره کولی شو چې لاسته راوړو لکه فرض مثال زه راځم دلته په دې ځای کې قطع اخلم په دې ځای کې که چیرې قطع واخلم نو په دې ډول سره یو شکل به ځان ته غوره کړي د خواته به شي 2 کیپ اخواته به شي څونه NC نو سمیشن د FX که چیرې ترېنه ونیسم نو NC به هم څونه لاسته راشي دا مساوي شي له 2 کیف سره په دې ډول سره اوس راځو او NB مو څونه لاسته راوړله NB منفي 6 کیپ سره په دې ډول اوس راځو لومړی NA لاسته راوړو البته اوریج نارمل سټریس یې غوښتی نو سیګما AVG د A په نقطه کې البته
ولاړ به شو سیګما د A په نقطه کې البته ABG دا به مساوي شي د دې فورس مونږه څونه لاسته راوړی دی NA په نقطه کې 3 کیپ تقسیم پر پای پر 4 ضرب D مربع دې قطر څونه دی دې قطر دی 0.5 مربع 0.5 مربع دا چې لاسته راشي نو تقریبا دا چې محاسبه کړو د A په نقطه کې دا به لاسته راشي 15.5 3 KSI به البته لاسته راشي دا هم بیا په ټینشن کې دی اوس به لاړ شو سیګما د B په نقطه کې البته ABG د B په نقطه کې موږ لاسته راوړو تقریبا څونه منفي 6 کې منفي 6 تقسیم پر پای پر 4 ضرب D مربع د هغې قطر څونه دی د B په نقطه کې د B په نقطه کې د 1 انچ دی البته 1 مربع انچ مربع البته بره هم انچ مربع رانه پاتې شوی نو دا چې موږ محاسبه کړو تقریبا 4.4 KSI دا بیا په کوم حالت کې شو په کمپریشن کې شو چون منفي راغی که نه کمپریشن حالت کې شولو او درېیمې سیګما د C په نقطه کې البته ABG د دې دپاره یا په دې مثال کې ABG غوښتی و که نه اوریج ABG غوښتی ټول ته به ABG موږ ورکوو نو را به شو د دې نارمل فورس موږ لاسته راوړی و چې څونه 2 کیپ د هغې په قطر باندې تقسیم پر پای پر 4 د دې قطر هم 0.5 دی نو پای پر 4 ضرب 0.5 مربع انچ مربع دا چې محاسبه کړو تقریبا د دې به هم لاسته راشي 2 KSI سره دا هم په ټینشن کې دی نو دا د لومړۍ برخې دا هم دوهمه او بری هم د A په نقطه کې د دې اوریج نارمل سټریس شنو راځو درېیم مثال ته په F12 مثال کې ویل دي وای تاسو د اوریج نارمل سټریس د AB په راډ کې محاسبه کړئ که چیرې 50 کیلوګرام کتله وای دلته په حیث د لوډ موږ حساب کړو یعنې درته ځوړنده اوسېږي او د AB ډیامیټر یا قطر چې دی دا وای 8 ملي متر اوسېږي البته د دې AB د راډ ښیي نو را به شو لومړی دا مثال به موږ کاپي کړو را به شو دا مثال ته که چیرې موږ د دې فري باډي ډیاګرام رسم کړو نو د دې فري باډي ډیاګرام به په دې ډول سره یو شکل ځان ته غوره کړي دا به ټول بره ساحې ته انتقال کړو په دې ډول سره
خطه کړو کټ. انشاءالله چې نور به حل شي. ښه که چېرې وګورو د دې او د دې که چېرې وګورو دلته موږ سره د ای بي میله دی، نو دا به موږ تاسو سره د ای بي شي راوډ به شي البته، او دا به له موږ سره د ای سی په شکل ښایست باندې شي. نو را به شو د دې اندازې به ورته ولیکو. اندازې راته راکړي دی چې تقریبا دا یې 3 دی، دا یې هم 4 او دا یې هم 5 دی راسره. دا یې شو له موږ سره د اف ای سی به ورته وایو دې ته، او دې ته موږ اف ای بي ووایو په دې ډول سره. ښه لومړی به لاړ شو د دې دا د دغې موږ کتله به موږ تاسو وزن ته واړو. نو لاړ به شو ډبلیو به مساوي شي له ام ضربې جي. ام څومره دی راسره 50 ضربې 9.1 50 ضربې 9.1. نو دا به تقریبا لاسته راشي ډبلیو چې دې ته موږ تاسو اف ای ډي هم ویلی شو. دا به مساوي شي له څو سره تقریبا 490.5 نیوټنه. 490.5 نیوټنه دا موږ سره لاسته راغی. نو دا موږ لاسته راوړو چې دا څونه دی، دا به اف ای ډي شي 490.5 نیوټنه. دا مو هم لاسته. اوس راځو اف ایکس او اف وای لاسته راوړو. سمیشن د اف ایکس مساوي له څو سره 0 سره. که چېرې وګورو دا چونده خواته دی او هغه خواته دی. نو راځمه لومړی منفي اف ای بي مثبت اخواته چې اف ایکس ترې نه ونیسو نو اف ای سی ضربې 4/5 سره دا مساوي شي له څو سره 0 سره. دا یې اوله معادله شو. اوس راځو اف ای وای ترې ونیسو. اف ای وای مساوي له څو سره 0 سره. اف وای چې ترې نه ونیسمه نو چون دلته موږ سره فقط اف ای سی لاسته راځي، نو اف ای سی ضربې 3/5 سره البته مثبت چون بره دی، او اف ای ډي د دې منفي اف ای ډي څونه دی 490.5 نیوټن. دا مساوي له څو سره 0 سره. اف ای سی ضربې 3/5 مساوات نه خواته چې واړم نو څو به شي 490.5 اف ای سی دا مساوي شي 490.5 ضربې 5 تقسیم پر 9 باندې. نو دا چې زه محاسبه کړم اف ای سی به لاسته راشي 811.5 سره. اوس راځم دا په اوله معادله کې وضع کوم. په دې معادله کې چې وضع کړم نو اف ای بي به هم لاسته راشي. دلته ماشین حساب کې زه ټول محاسبه کوم. اف ای سی نو 418.5 ضربې 4 تقسیم پر 5 مساوات نه خواته چې واړو منفي ده، منفي د منفي سره خلاصېږي. نو اف ای بي به تقریبا دا به لاسته راشي 818.5 ضربې 4 تقسیم پر 5 باندې. نو 600 څه کم 650.
FAC دا ماتوي شله شپږ سوه څلور پنځوس نیوټنه سره ښه موږ نه چون په FAB به درته لاسته راوړو که نه FAB به موږ سره دونه شي موږ نه یې په کومه میله کې غوښتي وو چې لاسته راوړی په FAB کې غوښتي وو نو د دې قطر یې هم لاسته راکړی دی چې څومره دی تقریبا 8 میلی متره دی دا به شو سیګما د البته اوریج ما په خیال ورته ورکړی سیګما اوریج دی که نه نو سیګما اوریج AVG سیګما د AB البته اوریج AVG دا ماتوي شي FAB مو څونه لاسته راوړو شپږ سوه څلور پنځوس نیوټن تقسیم پر مساحت باندې پای پر څلور ضرب اته مربع متر مربع نو سیګما AB البته اوریج AVG دا ماتوي شي له څو سره دا چې ټول محاسبه کړو نو تقریبا 14 میگا پاسکال سره دا هم لاسته راغی نو دا د فنډامنټل د برخې د مثالونو حل انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به د پرابلمو او ترڅنګ د پیټل د کتاب یو څو مثالونه د ځانه سره ولرو چې هلته موږ د ګراف یو څو مسایل هم د ځانه سره حل کړو نو په تمه اوسئ